زه سوکړی اسیر د خپلو ملګرو په خدمت کې خپل نوی کلام وړاندې کوم. غزل دی چې خویونه یې مدام دغه شیطان وي، چې خویونه یې مدام دغه شیطان وي. ای صاحبه د به څرنګه انسان وي، او پیژندنه چې د حق و باطل نه کړي، پیژندنه چې د حق و باطل نه کړي، په کار نه دی داسې مشر او که ځوان وي. او چې غرور یې په خبرو کې ښکاره شي، چې غرور یې په خبرو کې ښکاره شي، ذکر مکړه داسې ځمکه که اسمان وي. او په غزلو کې زه ښکلي خلک ستایم، په غزلو کې زه ښکلي خلک ستایم، که غریب وي که امیر او که نادان وي. او چې اخلاق یې وړه بد وي مخ یې ورک شه، چې اخلاق یې وړه بد وي مخ یې ورک شه، که ادنا وي که اعلی د درست جهان وي. او د مطلب رسیاري چې په پیسو کړي، د مطلب رسیاري چې په پیسو کړي، ماړه پرېږده که رقیب او که جانان وي. او نن دې وکړي ای یتیمه فکر مه کړه، نن دې وکړي ای یتیمه فکر مه کړه، په محشر به ستا لاسونه د ګرېوان وي. او د وطن فکر چې نه لري ناکام دی، د وطن فکر چې نه لري ناکام دی، که باچا وي که غلام او که زندان وي. او د صفا صفا ویل اسیره بس کړه، دا صفا صفا ویل اسیره بس کړه، دغه خلک عادت شوي بې زبان دي.